السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. درنو قدرمنو اوریدونکو ورونو او خویندو هر چیرې چې یاستئ د الله تعالی په حفظ و امان کې واوسئ. د قرآن عظیم الشان دغه آیت کریمه یو ستر پیغام لري او هغه دا دی چې د انسان د برترۍ او د هغې د فضیلت اصل معیار تقوا ده. هر هغه څوک چې د الله تعالی نه ډیر زیات ویریږي، د الله تعالی په وړاندې د مسؤلیت ستر احساس ولري او د آخرت د جوابدهۍ او د پوښتنې هغه تصور او احساس ورسره وژوندوي، دا د الله تعالی په نزد تر ټولو معزز او قدرمن انسان دی. د دې معنا دا ده چې هر هغه څوک چې په خپل کلی، په خپل ولس، په خپل قوم او قبیلې او په خپل تنظیم باندې افتخار کوي او هغه د برترۍ معیار ګڼي، هغه قطعا نادرست او غلط دی. اصلا د تقوا معیار د الله تعالی څخه ویره ده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.